سلامونه او درنښت تاسو ټولو خوږو دوستانو ته د اکسل 2019 یوې بلې روزنیزې ویډیو لپاره تاسو قدرمنو ته ښه راغلاست وایم. زه صفی الله نوري یم د نوري ټیوب روزنیز چینل څخه ستاسو په خدمت کې یم. په دې ویډیو کې تاسو ته د هوښمند او پرمختللي ډیټابیس جوړولو لارښوونه کوم. داسې ډیټابیس چې تاسو ته په چارو کې ډېر اسانتیاوې رامنځته کړي او دا ډیټابیس به نورو عامو ډیټابیسونو په پرتله چې ډېر عام دي جلاوالی ولري. هیله من یم چې دا ویډیو به له لاسه ورنه کړئ او زموږ سره اوسئ. لومړی پړاو کې خپل اکسل خلاص کړئ. کله چې مو اکسل خلاص کړ یو خالی ورک بک جوړ کړئ. که دلته څو پاڼې ولرو نو جلا جلا شیټونه ورته جوړو. زه دلته لومړی شیټ هوم شیټ په نظر کې نیسم. رینیم باندې کلیک کوم، نوم ورته کور لیکم. البته تاسې چې په هره ژبه جوړوئ کولی شئ په انګلیسي جوړ کړئ، هوم ورته ولیکئ. زه په پښتو جوړوم. نور شیټونه هم جوړوم تر څو عواید او لګښت پکې ځای پر ځای کړم. د راست څخه چپ ته انتقالوم تر څو وکولی شم پښتو اطلاعات مې ځای پر ځای کړم. پورته برخه کې یو ټایټل جوړوم، مخکې له مخکې مرچ کوم په دې هدف چې په یو سیل بدل شي. دلته د خپل ډیټابیس عنوان لیکم. فونټ اندازه یې غټوو. د دې لپاره چې عنوان ښه او غوره شکل باندې معلوم شي یو برجسته فونټ ورته انتخابوم. فونټ انتخابول ستاسو خپله مرضي ده. هر فونټ چې ستاسو په خوښې فونټ وي تاسو ورته انتخاب کړئ. باکګراوند رنګ یې تغییروم. خط ته سپین رنګ ورکوم. اوس فکر کوم ښه واضح شو. ملګرو څنګه چې ګورئ دا زموږ د ډیټابیس هوم پاڼه ده. نو لازمه بولم چې دا ګریډ لاینونه ترې پاک کړم تر څو ډیټابیس مو لا ښکلی او غوره ښکاره شي. اوس د شیپس آپشن څخه 3 بټنې ډیټابیس لپاره جوړوم. فورمټ ټب څخه شیپونو باندې کلیک کوم، یو ډیزاین غوره کوم. عنوان یې لیکم. ورځنی عواید او لګښتونه. عواید او لګښتونه په یو بټن کې ځای پر ځای کوم او فونټ تاسې ورته په خپله سلیقه انتخاب کړئ. اوس دې بټن څخه 2 نورې کاپي اخلم تر څو ورځنی عواید او لګښتونه، میاشتنی عواید او لګښتونه او کلنی عواید او لګښتونه ولرم. څنګه چې ګوري زموږ ډیټابیس 3 بټنو خاوند دی چې اوس به دا 3 بټنې 3 جلا جلا شیټونه ولري او 3 جلا جلا شیټونو سره به لینک شي. 2مه بټنه په میاشتنی او 3مه بټن په کلنی عوایدو او لګښتونو بدلوم. وروسته له دې چې دا تنظیم شو لینک کولو لپاره یې نور شیټونه تنظیموم. نوم یې لیکم ورځنی عواید او لګښتونه، یا هم یوازې ورځنی لیکم. بل شیټ زیاتوم، راست څخه چپ ته تنظیموم. نوم یې میاشتنی لیکم. همداراز بل شیټ زیاتوم، بیا هم راست څخه چپ ته نوم یې لیکم کلنی. ډېر ښه، زموږ ټول لازم شیټونه او پاڼې چمتو شوي. ګورو چې زموږ پاڼې ټولې سپینې دي. د عنوان کاپي اخلم او ټول شیټونو کې پیسټ کوم او دلته ورسره لیکم ورځنی عواید او لګښتونه.
وبښئ دا فونټ پښتو نه پیژنئ، فونټ یې په پښتو تبدیلوم. له همدې څخه یو بله کاپي اخلم، کنټرول سی او میاشتنۍ شیټ ته راځم، دلته یې پیسټ کوم، کنټرول وی ورځنۍ میاشتنۍ کوم. له دې څخه بله کاپي اخلم او اخري کلنۍ شیټ کې پیسټ کوم، د میاشتنۍ په کلنۍ تبدیلوم. ډېر ښه، ګورو چې پاڼې مو خپل عنوانونو سره چمتو شوي. بل بحث دلته د بیرته ګرځېدو بټن بحث دی. یو کاپي د بټنو څخه اخلم او دلته په ورځنۍ شیټ کې پیسټ کوم، سایز کوچنی کوم او عنوان یې لیکم، بیرته ګرځېدل. ځای پر ځای کوم یې، رنګ یې تغییروم چې لږ غوره ښکاره شي. او له همدې څخه کاپي اخلم تر څو د نورو شیټونو کې پیسټ کړم. ملګرو دا د دې لپاره دی کله چې وغواړو د شیټونو څخه بهر شو له دې بټنو څخه ګټه اخلو چې موږ به کور یعنې هوم مینو ته وګرځئ او هر شیټ چې موږ غواړو بیرته د هوم څخه همغه شیټ ته راتلی شو. خپل ډاکومنټ سیف کوم چې کوم ستونزه رامنځته نه شي، غریبه ما بس شي. څنګه چې ګورو دا برخې سپینې دي، زه دلته یو انځور انزرټ کوم تر څو بیکګراوند لپاره غوره کړو. دا تنظیموم. وروسته سینګ بیکورډ باندې کلیک کوم تر څو بیکګراوند د بټنو شاته ځای پر ځای شي. د کورکشن آپشن څخه یې رنګ تنظیمولی شو. ډېر اعلی. اوس د بټنو رنګونه د فورمټ برخې څخه جلا کوم تر څو په سمه توګه تشخیص شي. ملي بیرغ پر ما ډېر ګران دی، ځان ته جلا ښکلا لري. ملګرو اوس دلته بټنو لینک کولو لپاره بټن باندې چپه کلیک او لینک آپشن باندې کلیک وکړئ او له دې برخې ورځنۍ باندې کلیک اوکې. په میاشتنۍ بټن باندې چپه کلیک کوم، لینک باندې کلیک کوم او له دې برخې میاشتنۍ اوکې. او آخري برخه کلنۍ باندې چپه کلیک، لینک او کلنۍ باندې کلیک اوکې. وروسته له دې ورځنۍ شیټ ته راځو، بیرته ګرځېدلو آپشن باندې چپه کلیک کوو، لینک باندې کلیک کوو او دلته کور باندې کلیک اوکې بټن کې کوم. همداسې میاشتنۍ ته راځم، بیرته ګرځېدلو بټن باندې چپه کلیک، لینک، وروسته کور باندې کلیک کوم اوکې. او آخري کلنۍ ته راځم، بیرته ګرځېدلو بټن باندې چپه کلیک، لینک باندې کلیک کوم او کور غوره کوم اوکې. تر څو د ضرورت په وخت کې موږ بیرته خپل خوښې ځای ته ولېږي. ملګرو تر دې ځایه زموږ د ډیټابیس ساختاري سټرکچر تکمیل شوی. په راتلونکي ویډیو کې به د خیره تاسو د ډیټابیس کې د اطلاعاتو ځای پر ځای کول او د فلټر کولو څرنګوالی او همدارنګه تحلیل او راپور اخیستل د اطلاعاتو څخه روزنیزه ویډیو چمتو کوم چې هغه هم همدا شان مهمه روزنیزه ویډیو ده. له لاسه یې ورنه کړئ، چینل حتما سبسکرایب کړئ او د ویډیو لینک هغه ملګرو ته واستوئ چې داسې فني موضوعاتو سره مینه او علاقه لري. دا چاره به ما سره مرسته وکړي تر څو تر دې په قوت او انرژي سره تاسو ته کار وکړم. او که سبسکرایب نه کوئ ویډیو حتما لایک کړئ تر څو نور ملګرو ته هم ورسیږي. تر بلې روزنیزې ویډیو مو په الله سپارم. ښه وخت ولرئ.